ستاسو پړوان دی بزه د یو بزرگ د یو عالم داغي واقعا ذکر کما چې مولانا شیخ الهند رحمت الله علیه محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه داغي د عبادت سره د الله جل شانه د بندګۍ سره ډېر عشق او محبت. افسوس صد افسوس چې منګ او تاسو د عبادت سره هغه شان محبت نشته. منګ او تاسو دا ویدار یو چې منګ د عبادت سره محبت شته لیکن منګ ډېر کمزور یو. داغي د عبادت سره دومره محبت چې کله به د رمضان المبارک میاشت راغله نو هغه به څه کولو، هغه به ځان له یو قاري ونیولو، ځکه دا خو عالمو نو ځان له به قاري ونیولو، ورته به وی قاري صاحب مبارک چې کله رمضان المبارک شروع شي نو ته به په دې تراوو کې به دا ټول قرآن په ټول شپه کې ما ته ختمې زه به پسې شاته ولاړ یم، ځکه دا کلام الله دی، د الله خبرې دي، د الله جل شانه کلام دی او دا ما باندې ډېر خوږ لګي. زه به د الله جل شانه په عشق او محبت کې ټول شپه په تراوو کې ولاړ یم. او منګ او تاسو صد افسوس منګ چې لګي تراوی وګدي شي نو بیا منګ سوایو مولوی صاحب محترم داته سکے منګ لا پکې خوبونه راځي بیا منګ داسې قسمه خبرې کوو. آی هاي 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 نو محترم عزیزانو نو هغه سوي محمود الحسن رحمت الله علیه وی زارو قربان د محمود الحسن رحمت الله علیه نشما. هغه څه فرمایي هغه وی قاری سے مبارک دا ټول قرآن به ختمه په دې شپه کې پتراوو کې زبر پسې شاته ولاړې با. نو چې کله به قاری سے مبارک او دا قاری سے به چې کم مقرر کړو د شاګردو ها د شاګرد مخ کې او درې او درولو دی پسې شاته ولاړ دی. نو چې کله تراوی بکولی نو کله به چې پیشمنی ته لږ وخت پاتې شو نو قرآن به ټول ختم شو، تراوی به 20 رکعاته به ختم شي. الله اکبر. نو بیا به محمود الحسن رحمت الله علیه دا غینه بعد د پیشمنی تیاری کولو، پیشمنی به وکړو، دا غینه بعد به د سحر د جمع تیاری کولو. بیا چې به کله سحر جمع وکړو دا غینه بعد به بیا روش شروع شو. بیا به ویرا ودا خود بچ زب څنګه د الله د کلام نو د کېګم بیا به قرآن تلاوت ته لګیا شو، بیا به تلاوت کول، نو بیا به دروازې په قرآن کې تلاوت کولو. الله اکبر. سو ورځې داسې تیرې شوې چې محمود الحسن رحمت الله علیه شوګیرې تیرې کې خوب نشته، وجود کمزوري شو. او دغه شانتي روایتو کې راځي کتابونو لیکلي دي چې هغه محمود الحسن رحمت الله علیه ډېر زیات کمزوري شو. نو د کور والا زنانو ورته وی حضرت صاحب بس ته عبادت خدا الله جل شانه سره عشق او محبت دی، د الله حکم دی، او خیر دی لږ د صحت هم خیال ساته، لږه گزاره وکړه. خو هغې سوی د الله جل شانه په عشق او محبت کې هغه ور ډوب شوی و. نو هغې ورته وی یاره بس ما پرېږدی، زما د الله کلام خوښ دی، زه به همداسې کومه. لیکن ډېر زیات کمزوري شو، د دې په باوجود هم هغې نه منله خبره. بیا د کور زنانو داسې خبره وکړه چې په کور کې یو کس ته دا خبره وکړه، یو هلک ته یو ماشوم ته خبره وکړه چې داسې کار وکړه، د قاري صاحب مبارک ته ووایه ستا خبره به ومني، ستا استاذ دی، زمونږ خبره نه مني. او د محمود الحسن رحمت الله علیه کې یو دا عادت و چې کله به ورته یو میلمه او د بار کس خبره وکړه هغه به یې منله. وی ته ورته یو عرض وکړه چې او داسې سبانه جوړه کا چې دی دا قرآن ټوله شپه بس لږ کم کړي دا تلاوت، ځکه وجود یې ډېر زیات کمزوري شو. بس وی هغې داسې کار وکړو چې هغه قاري صاحب مبارک ته دا خبره وکړله. نو قاري صاحب مبارک هغې ته وی بانې ورته جوړه کا، وی حضرت صاحب استاد محترم وی زه سویم روز د ډېر زیات بیمار یم، وی دا تلاوت به لږ کم کړو. وی په دې تراوو کې به موږ څه کوو، وی 2 سپارې به پکې نن ویمه، او ته زما استاد محترم یې چې څه راته وی هغه منم، خو استاد محترم بیمار یم او زما دا عذر قبول کا. هغې ورته وی صحیح ده، بس زه خو د الله جل شانه عاشق یم، خو زه چې ته وایې چې 2 سپارې ووایه بس زه به 2 سپارې بس ووایه خیر دی. نو کله چې هغه شاګرد په هغه شپه باندې 2 سپارې وویلې نو چې کله کېناسته نو محمود الحسن دیوبندي رحمت الله علیه څه فرمایي څه کوي، هغه څنګه سملاسته او شاګرد هم سملاسته. ورته وی استاد محترم راځي اوس په لږه دمه وکړو، ځکه ډېرې شپې شوګیري کړې دي، وجود هم ډېر زیات ستړی دی او ډېر زیات کمزوري شوې. نو چې کله شاګرد سملاسته نو محمود الحسن رحمت الله علیه ورمنډه کول، شاګرد له زور کوي زور. الله اکبر. شاګرد ورته وی استاد محترم دا څه کوې، تاسو زما استاد یې، دا خو بې ادبي ده، تاسو ماله زور ولې کوې؟ ورته وی نه، وی ته حافظ قرآن یې، قرآن ستا په سینه کې دی، کلام الله ستا په سینه کې دی، او تا به دا کلام الله په ټوله شپه کې ویلو، زه به راپسې شاته ولاړم، لیکن ته نن بیمار شوې، ته هغه کلام الله نشي ویلی. نو ما وی چې راشه زه به ستا خدمت وکړم، زور بدله وکړم چې ستا دا وجود ښه شي چې بیا دا کلام الله واپس وایو. الله اکبر. هغه ورته وی استاد محترم دا خو زه ډېره بې ادبي ګڼم مه کوې، لیکن استاد محترم نه صبرېږي، خپل شاګرد له زور کوي حافظ قرآن نه. الله اکبر.
چې زور ولا کوي نو څه کوي نو بیا ورته هغه وایي هغه خو نه صبرېده هغه د الله جل شانه په عشق کې محمود الحسن دیوبندي رحمت الله علیه ورډوبو نو څه کوي هغه ورته بیا وایي استاد محترم بس دا راز د تخکاره کومه داسې خبره شوې وه ستاسو د کور نه ماته دا خبره راغلې وه چې دا محمود الحسن رحمت الله علیه وجود ډیر کمزوري شو لیکن دا الله په عشق کې ورډوب شوی دی خیر دی ته ورته د وایي چې دا تراو کې دا سپاری لګي کمی کا نو دا بهانه ما جوړه کما په دې وجه باندې نو د دې وجه نه ما دا کارو کو هماله زور مکوي ټیک ټاکي ما زه ټیک بیمار نه نو محمود الحسن رحمت الله علیه ورته وی زه سیدا لیکن وی زری د خپل عشق او محبت کې زری سکه مزری داغینا راکټ کم ودا سی بیا مکو نو محمود الحسن رحمت الله علیه دومره نو محترم عزیزانو د قران سره محبت پر رمضان المبارک کې باغی دغه عادت او منګو تاسو سکو صد افسوس چې لګي تراوی اومدي شنو بیا وای مولوی سے محترم ودا سی مکوا نو که زه تاسو ته تیزی ویم نو زما به الفاظم غلطیږي د الله جل شانه په وخت حاضر کې د الله جل شانه په درگاه کې به زه مجرم ما پرواز د محشر باز به ځوړندې ما او تاسو مقتدیان چې دا وخت بیا بخلاص لیکن خلاص په بیا هم نه چې کم کس زما د پاره هغه سکړي چې ته تراوی تیزی کوون هغه بیا سکیږي بیا په کې هغه مجرمي نو محترم عزیزانو موږ تاسو بس کاو د قران سره محبت کو